نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما محترمو بیګا شپه انتهایی خطرناک زلزله دا په پاکستان کې او د غرنګي په نورو ملکونو کې راغلی و چې د هغې د وجې نه خلک دا ډیر په خوف او حراس کې مبتلا او هر سړي که هغه الله رب العزت طرف ته متوجه و کو د الله نه غافل و که هغه په مسجد مدرسه کې ناسو مرکز کې ناسو یا که چېرته هغه په خپل کاروبار کې اخته و یا که چېرته یو ګناهګار و هغه په څه ګناه کې اخته و نو د ټولو خلکو د خولې نه بې اختیار د الله رب العزت ورد دا چې دی نو راوتی دی او ټولو د کلمې ورد کړی دی او ټولو د الله رب العزت نه بخښنه او استغفار غوښتي دي. زما محترمو زلزلې او دغه رنګې نور توپانونه سیلابونه وغیره دا حوادث دا حادثې دا الله رب العزت راولي انسان ته د تنبیه دپاره چې د انسان ته تنبیه میلاو شي. چا پسې قرضداري راشي ورته وډبئ دی ویې لکه ولې وایي تا ته مې ګورې قرض دی چې کله لاړ شي نو که دا سړی هوښیار دی د خپل قرض بندوبست شروع کړي که دا قمقل دی راشي په کټ قسم لمړه خپل کار به کوي نو داسې چې یو څو پیرې راشي نو بیا د هغه بعضې اخري ټنګول چې د ورکم دي دا ګوره خطرناک وي. دغه رنګې الله رب العزت نو تا ته بار بار تنبیه راکوي چې سم شي. زما محترمو دا ټوله زموږ د اعمالو وجه ده. ساینس یو خبره کوي یو ټکنالوژي بله خبره کوي او هغه چل دی او دا چل دی دا خبرې به شاته کېدو. اصل څه شی دی چې د هغې د وجې نه الله رب العزت دا موږ او تاسو باندې زلزلې راولي. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. د ځمکه کې چې کوم فساد ظاهریږي دغه رنګې په وچه کې او په لمده کې کوم فساد ظاهریږي نو دا د خلقو د کړی شو اعمالو د وجې نه چې خلک اعمال کوي خراب اعمال کوي د هغې د وجې نه الله رب العزت د برې نه دغه فیصلې فرمایي. ترمذي شریف کې روایت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې کله خلق مال غنیمت دا خپل د کور مال وګڼي او دغه رنګې امانت دا غنیمت وګڼي او دا چې دی نو هړپ کې وی خوري استعمال کړي او دغه رنګې زکات تاوان وګڼي چې زه خو د مال نه زکات ورکوم دا خو تاوان دی او دغه رنګې دینی تعلیم د دنیا دپاره کوي د دې لپاره دینی تعلیم حاصلوي چې ماته چې دی نو په دنیا کې غټه عهده میلاو شي. او پنځم نمبر انسان د خپل ښځې خو تابعداري خو د خپل مور نافرمانی خپل ښځه د هغې خو خیال ساتي خو خپله مور ستړی کوي. شپږم نمبر یو کس ته خپل دوستان دا خواږی او مور پلار دا ورته چې دی نو تراخی دوستانو سره ناسې ګپ شپ لګوي ځان ته دوستان نږدې کړي دي او مور پلار د ځان نه لرې کړي دي د هغې اړو تپوس نه کوي. اووم نمبر د انسان عزت د دې وجې نه کولی کېږي چې د شر خور نشي. هلکه د دې خان عزت کوه د دې ملک عزت کوه د دې پلانکي عزت کوه بدماش دی چې ګوره د ده دا شر د خلکو ته ونه رسي موږ به خیال ساتو چې موږ د شر نه محفوظ یو. اتم نمبر چې کله ډمانې زنانه او دغه رنګې د ګانو بجانو سامان د زیات شي ډمانې زنانه او د ګانو بجانو د سامان زیات شي نو دا ډمانې زنانه اکثر ګډېږي او د ګانو بجانو دا سامان دا چې څوک غږوي که نه دا نارینه نو ټول پکې راغله. نهم نمبر چې کله شراب عام شي خلک د شرابو په څکلو کې څه شرم ته محسوسوي. او لسم نمبر د وروستو زمانې خلک د مخکې زمانې په خلکو باندې لعن طعن کوي هغوی ته کنځل کوي هغوی ته به دې ردي وایي. نو چې کله داسې زمانه راشي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي په داسې زمانه کې د سرو سیلو او دغه رنګې د زلزلو انتظار کوئ په ځمکه کې د دننه کېدو چې الله په ځمکه کې ښخ کړي او دغه رنګې ستاسو صورتونه الله مسخ کړي او دغه رنګې د اسمان نه در باندې کاڼي راووري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې انتظار کوئ او د دې عذابونو سره سره د نورو نښو هم انتظار کوئ چې هغه پی در پی پرله پسې فتنې راتللې چې فتنې به دومره پرله پسې شروع شي چې لکه یو تار دی په هغې کې چا مشکڼې بړلې دي او دغه تار اوښلېږي دا مشکڼې څومره په تیزۍ سره چې دی نو د هغې تار نه وځي او ځي نو دغه رنګې دا فتنې به دومره په تیزۍ سره راځي.
امام ابن ابي الدنيا رحمه الله د دوی نه روایت ته چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی فرمای چې ما زه د یو سړي سره د ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شوم. زما دغه ملګری تاسو کو چې اے ام المؤمنین د زلزلې متعلق مونږ ته خبر وکړي چې د زلزلہ ولې راځي. داغه په جواب کې ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها او فرمایل چې کله خلک زنا حلال کی حلال وګڼي چې موږ زنا حلال ده او دغه رنګي شراب سکل شروع کی او دغه رنګي غاني بجان خپل مشغله لکه د نن سبا چې ټیک ټاک دي او دغه رنګي د نور سيزونه دي چې د فحاشه اړي دي او د فحاشه سيزونه دي. دغه سيزونه چې کله د خپل مشغله جوړه کی نو د الله رب العزت غیرت دا په جوش کې راشي. الله رب العزت زمکه ته حکم وکي اے زمکه او خوځيګا اے زمکه ته چې دینو زلزلہ راوله. بس دغه خلق دغه زماني خلق او دغه ځای خلق که چرته توبه وباسي د خپل بد اعمالونه دا غینه چې دینو توبه وباسي او بس کې دا غینه نو الله رب العزت د دوی توبه قبول کړي او د دوی په حق کې بهتر دي او الله دغه مصیبت نه دی بچ کی. اكو چرته توبه اون باسي نو د دوی لپاره هلاکت ده. د نبی عليه الصلاه والسلام په مبارک زمانه کې یو پیره د زلزلې او جټکا رااله. نبی عليه الصلاه والسلام مبارک خپل لاس مبارک په دسبه باندې کې خودم او د ازمکه ته وی چې ازمکه په آرام باندې شه او بیا خلکو طرف ته متوجه شو چې اے خلکو تاسو رب غواړي چې تاسو د خپل ګناهونو معافي وغواړئ. تاسو رب غواړي چې تاسو د خپل ګناهونو معافي وغواړئ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې زلزلہ رااله. حضرت عمر رضی الله عنہ خلکو ته فرمایل اے خلکو دا زلزلہ ضرور د یوې لوی ګناه د صادرېدو د وجې راغلی ده چې د چا نه چرته په دې زمانه کې یو لوی ګناه صادره شوې ده. جلیل القدر صحابي دی حضرت ابن مسعود رضی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ. د دې په زمانه کې یو پیر په کوفه کې زلزلہ رااله. نو دوی اعلان وکړو اے خلقو یقینا ستاسو پروردگار دا ستاسو نه چې دینو خپه شوی دی او الله رب العزت خپل رضامندي غواړي خپل خوشحالي غواړي. نو تاسو الله رب العزت راضي کې الله رب العزت طرف ته رجوع کې کدا سي نه نو ګوره د الله رب العزت په تاسو باندې هیڅ پروا نشته. تاسو به الله رب العزت په یو وعده کې په یو ځای کې په علاقه کې هلاک. حضرت عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده دی فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې په امت کې به پسمکه کې د خخېدو او د غرنګي د شکلونو د بسخه کېدو او د غرنګي په پسمکه باندې د اسمان نه د کانو د باران دراورېدو عذاب همي. یو سړي عرض وکړو چې اې د الله محبوبه صلی الله علیه وسلم دا بکلی. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې کله د غانو بجانو والا زنانه او د غانو بجانو سامان دا ډیر زیات شي او ظاهر شي او د غرنګي شرابونه اوسکلی شي. دا امام ترمذی رحمه الله دا حدیث نقل کړی دی. وزما محترم سبقو نو حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله د خپل گورنرانو ته پیغام ولېګو چې اے زما گورنرانو دا خبره د زړه په غوګونو باندې ووره چې زلزلې در سزا به تور باندې راځي. چې کله زلزلہ راشي نو تاسو خلق صدقه او خیرات کوي او د غرنګ استغفار کوي او د ادم علیه السلام دعا غواړي. ادم علیه السلام دعا غوښتي ده ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ای زمونږ پروردگار مونږ په خپل ځانونو باندې ظلم وکړو. ای زمونږ پروردگار او زمونږ رب که چرته ته مونږ معاف نکې او په مونږ باندې رحم وکړې نو مونږ به تباه شو. وې دا ډېره زیاته د دعا لولې او دغه رنګې و یو پیر په شام کې زلزلہ رااله. حضرت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله اغه دا خط ولیکو خپل ټول ملګرو ته چې تاسو د زلزلې په دوران کې د خپل کورونو نه وځئ د خپل آبادونو نه وځئ او کم سړی چې صدقه کولی شي نو هغه ضرور صدقه وکړي ځکه د الله رب العزت فرمان دی چې بهشکه هغه چا کامیابی ومونده او هغه سړی پاک شو چې د خپل رب نوم واغسته او هغه منځ کو توبه او استغفار او صدقه وکړه. نو زما محترمو
توبه پکار ده، استغفار پکار دی، صدقې پکار دي، او دغه رنګ نفلونه پکار دي چې موږ او تاسو سو کو نفلونه وکړو. بس زلزلہ رااله او خلکو پوسټونو د کاروي په فیسبوک باندې چې او دا چلو شو هغه چلو شو دعاګانې دي او دا وکي او هغه وکي، صرف د دې لپاره چې ماته لایک ملاو شي، ماته سو کمنټونه وکي، زما آی ډي دا چې دینو مخوړان دی باندې لاړ شي، زما پیج مخوړان دی باندې لاړ شي. اچا دا ونه وي چې خپل فیسبوکونه بند کړي لاړ شي. الله رب العزت ته متوجه شي. زما محترمو یو څو خبرې ما اول ځان ته وکړې او بیا مې تاسو ته وکړې. الله رب العزت ته به دې خبرو موږ او تاسو له عمل کولو توفیق راکړي. جزاکم الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.